سلامونه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو له حنیف اتمر سره پر سولې خبرې کړې دي. هغه ویلي چې طالبان باید خپلې ژمنې عملي کړي څو بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. صدیق صدیقي وایي ولسمشر غني امنیتي بنسټونو ته د دیني علماو د امنیت د ټینګښت جدي سپارښتنه وکړه. نوموړي په شیرشای سوري مسجد د تروریستانو وروستی برید هم غندلی دی. خوست کې په یو کور د وسلوالو د برید په پایله کې د کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د والي ویان وایي په وژل شویو کې یوه ښځه، یو سړی او 3 نجونې شاملې دي. په واشنګټن او لندن سربیره د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې افغانانو د ایران پر ضد لاریونونه کړي. دوی د ایران له لوري په افغان مهاجرو د ظلمونو د درېدو غوښتنه کړې ده. او په تېرو 40 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کرونا وایرس 261 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. وطنه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي او 315 نور بیرته رغېدلي دي. د مجموعي مثبتو پیښو شمېر 25522 ته ورسېده.